ستاسو د کور د ډیټا چې دا ولې لیک کیږي. اکثر به تاسو کتلی وي ډېر کسان وي چې زموږ د کور ویډیوګانې لیک شلې یا زموږ د کور فوټوان چې دي هغه لیک شله. نو دغه په موبایل کې یو اپشن دی، دا اوس لاړ شئ او خپل په موبایل کې وګورئ چې دې کې خو چا جیمیل نه دی اډ کړی. پرون ماته یو ملګري میسج وکړه، هغه ماته وایي چې زه خپل په موبایل کې فوټو باسم یا ویډیو جوړه کړم. نو هغه زما یو ملګری دی، نیمه ګنټه یا ګنټه وروسته هغه ماته په واتس اپ باندې راسینډ کړي. موبایل ما سره پاسورډ هر څه ما سره دي او دې کس ته زما د ویډیوګانې چې دي دا څنګه ځي. نو نن درته په دغه موبایل کې یو داسې اپشن ښیم، هغه اوس لاړ شئ تاسو چیک کړئ چې هلته خو چا جیمیل نه دی اډ کړی. که هلته چا جیمیل اډ کړي نو هغه اوس لاړ شئ هلته نه ریموو کړئ. نو بیا ستاسو ډیټا چې دی هغه بالکل نه څوک کتی شي او نه څوک لیکولی شي. ستاسو ډیټا چې دی هغه بالکل سیکیور بشي. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل موبایل کې د فوټو شری دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو بره د ګوټ کې تاسو ته د پروفایل نشان ښکاري، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ بیا به تاسو لوغن سکرول کړئ. نو دا کته تاسو ښکاري په سیکنډ لاست باندې فوټو سیټینګ، په دې فوټو سیټینګ باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو په دې 4 نمبر باندې تاسو وګورئ شیرینګ، په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا تاسو په فرست نمبر باندې وګورئ. دغه ځای کې لاندې تاسو وګورئ اتوماتیکلی شیر فوټو وذ پارټنر. دغه ځای کې هغه خپل کم ایمیل چې دی هغه اډ کړي او بیا چې ته په موبایل کې څه قسم فوټوان ویډیوګانې څه هم ورکوي سیو کوي خپل په ګیلري کې، هغه کس ته ډایرکټ ځي. نو دا هغه کسان تاسو سره اکثر فراډ کوي چې کوم ستاسو ویډیوګانې فوټوان هغه لیک کول غواړي. نو دغه ځای کې به تاسو وګورئ چې دا چا ایمیل شته یا نشته. که چېرته دې ځای کې ایمیل ایډي نو تاسو به ایمیل باندې کلیک کړئ او لاندې ریموو پارټنر هغې باندې به کلیک کړئ، هغه ایمیل چې دی هغه به ختم شي. نو زما هغې کې خو نشته، زما موبایل هیک نه دی. دغه طریقې سره تاسو خپل د موبایل نه د پردي ایمیل چې دی هغه ریموو کولی شئ.